د پکتیا د کلي بیا رغونې او پراختیا ریاست لخوا په زرمت ولسوالۍ کې د څه باندې 100 میلیونه افغانیو په ارزښت د یو کانکریټي سړک د جوړېدو چارې رسماً پیل شوې. یاد سړک چې 3.5 کیلومتره اوږدوالی لري د زرمت ولسوالۍ له 15 کلیو تیریږي او د پکتیکا ولایت د شرنې او پکتیا د مرکز ګردیز له عمومي سړک سره نښلول کیږي. د دې سړک له جوړېدو سره به د یادو کلیو ترمنځ ترانسپورتي ستونزې تر ډېره راکمې او خلکو ته به ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي. د دې ترڅنګ به په دې پروژه کې سلګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. د سیمې خلک د دې پرمختیایي پروژې په پلي کېدو خوښي څرګندوي او د ورته نورو بنسټیزو پروژو غوښتنه کوي. دغه نږدې قومونه په دې سړک باندې اته ټول زرمت په دې لاره باندې ځي، نو د موږ قومونه خو منځو قوم خو اسې پیځي، نو دغه عمومي سړک خطي سرې ده د ټول زرمت مابین ده، د ساکو د دولزو داسې نورو منطقو چې خلک په دې سړک باندې ځي او د دې سړک چې خلک ډېر خوښ دي. موږ ډېره خوشحاله یو، ډېر منندو یو او په هر وخت کې منندو یو، خو دغه کامیابي غواړو لکه اوس مو دغه کار چې پوخ روان کړی ده، دغه به د وخت آینده دپاره د خلکو ته خدمتي او د خام کارونه ډېر ناخوښه یو. د پکتیا کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین د دغې پروژې د کیفیت په برخه کې بشپړ ډاډ ورکوي او وایي چې چارې به د دوی د انجنیري ټیم لخوا وخت پر وخت څارل کیږي.